الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیسه پر خبر رسیدلی و چې نبی صلی الله علیه وسلم دیرلس یا سوارلس ورځې شدید ناجوړه او مریض شو. بار جمعات لوم تلان شو سوال یو منځ لپاره چې هغه لپاره بار وتلو. یو ورځ د خپل کوټې دا پرده خلاص کړه ولري کړه چې ګوري ملګری په جماعت باندې ولاړو نو ډیر انتهازیت خوشاله شو. ابو بکر چې بیراده دا و چې ورسته شي، لیکن اشاره وکړه چې خپل ځای باندې ودرېږي، زبر درته نشم. وختن لم بیراغه چې اې د الله نبی ته خو کښوي به دغه ورسته بر فاطمه زهرا سره خبر وکړه. فاطمه رضی الله عنها رسول الله لور او ورسته بر سیرت کې بیرې مستقل سره ذکر شي چې کوم زنانه د کوم منقبت والا. اول کې د فاطمه جړه دغه ورسته بیرغه خندا. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې هغه وخت کې موږ له آلونه کې خو چې کله رسول الله وفات شو نبی ویلې چې مال ویلې لوري زه د دنیا نه زمان و می جړل او زما په خاندان کې باول زما به سراجي په دې می وخاندل او تب د جنت د ټول بیبيانو سردارې ډېر بهترین وصیتونه وکړل. حسن حسین عام زنانو مبارک اعتصام له قران او سنت. د دین ورسره عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله تکلیف دومره ګرانیږي چې زما په دغه کې دا پروتو. عبدالرحمن ابن عوف راغی د مسواک په طرف باندې رسول الله ميلان او به زما د خوانه غلره مسواک جوړېدل او سخت حالت په باندې راتلل چې لا اله الا الله ان للموت سکرات وبره خصلو به خپل شوندو او تندي باندې دغه کې خودل. دین ورسره به جبرئیل علیه السلام د کوټې لړغلو د ملک الموت راتلل او دا خبره کول چې رسول الله پاتې کېږي او کله الله خپل ورزین او جبرئیل له وکاته وی جبرئیل ورته اشاره وکړه د الله نبی لکه څنګه چې د عملګری پته خوشاليږي نو ستاسو ملاقات د الله ډېر خوشاليږي. ځکه زموږ د الله د رسول الله سره زیاته مینه و او دا خبره به کوله چې اللهم رفيق الاعلى اللهم اغفر لي وارحمني، الله مال بخنه وکا ما باندې رحم وکا. قیامت کې مدن بیا او د قشان درشتو صالحین سره راجمه کا. به د رسول الله وفات عائشه رضی الله عنها فرمایي چې بزام باندې پوه نه شوم د بل کوټې لاړم د نور زنانو سره د جړه صورت حال وځما شروع شو. به ورسره ارمان کوي چې کاش د خپل روم می وګت کړي وي او رسول الله می په باندې خودلې به داخل راغلي وي. عباس به د مرګ باندې پویو. علي شه له ویل چې د سړی وفات کیږي. ذکر عبد المطلب زامن شکل وفات کیږي دغه په مخ باندې یو ناشنا کیفیت او حالت راځي. مسجد نبوي کې او کوڅو کې شاوخوا د اوازه لګیدل چې محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا نه داغه رخصتي. د عثمان ابن عفان وسوسه لګیدل. د عمر رضی الله عنه دماغ دی مرتبه لړاتل چې د رسول الله د مرګ نه قسم ته انکار چې دا موږ نه منو بلکې دا یو سکته ده. د فاطمه باجی شیرونه د صفیه او باجی صحابه په مجلس کې جړل او باجو د ارمان کول چې دشت لوتی وي او اغیزه کې مډیر او ناشنا کیفیت باندې جړه کړی وي. ځکه جړې لوی انسان لاړو. سون حلقه کې د ابوبکر شه بوشیدل تقریبا د مدینه منورې له درې ملوړان دی. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې څوک به شولېګل هغه چې بیراغه د رسول الله د خزي د غریب بیبي عائشه رضی الله عنها اجازه طلب کړه. سلام واچو وې د کوټه کې د شکل ورغه صدرې ته اوچت کې د سترګو منځ کې خپل کې او ویلي زما مور پلار سره قربان یا رسول الله ته دنیا کې چې کله ژوند دی او کوم مزیدار خوشبوئی دی کوله اقشن وسم ده یو مرد باندې الله راوسو بس. به د عمر رضی الله عنه قلاریدله او د ابوبکر شه دا خبره کول چې من کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات. یو نشه حالت ملګرو راتله. د بلال شبنه به دا مطالبه کول چې دا اذان وکړه هغه ته انکار وکړي او حتی در دې چې ورسره به مهاجر شوم دی لاړ د شام له مدینه باندې ګرانه تمامي کی. د عمر شه په وخت کې به ورسره راغی او برته لاړ خو شام کې وفات مشو. انصار باندې شکل افاقره له جوړواله نو خپل مابین کې ویل چې امیر ټاکل پکاره دي. عویم او معن ابن غدی عدي ونامه باندې د صحابه د ابوبکر شه خپل رااله ابوبکر رضی الله عنه عمر شه اسید ابن حذیره او دقشن ابو عبیده ابن جراح د بنو عبد الاشحل خپل لاړو چې بلګری خو امیر ټاکی. هغه چې بیرغه د سعد بن عباده سره ډیره خبره وکړه. سعد شه خبره وکړه دغه نو ابو بکر شه وکړه به عمر شه وکړه. عمر رضی الله عنه به تاکید وکي بشیر ابن سعد سره بیعت وکي. عمر بیعت وکي. ملګرو ټول بیعت وکي. ابو بکر شه به ناشنا خطاب وکي
د الله حمد ویلې په غو باندې ثنا ویلې کچرته مې بدی کوله نو ما به منع کوي او کني کې مې کوله زما ته اید وکوي ما تاسو له صدق باندې راته کړې رښتې مې راوړې دي دروغ نه وایم د ظالم کومک منع کوم او د مظلوم دفاع وکوم د جهاد په اړه کې موضوع ذکر کړه او د فحشا رد وکي او د نبی صلی الله علیه وسلم د غسل مسله به برابرېدل چې څوک ورګي او څنګه وکي او کوم کیفیت جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله د دنیا نه رخصت شو تقریبا سلور ورځې د پاسه درش په د کال دغه مبارک عمر هجری شمسی له جوړه نه یوش پته ذکر کلونه کې لږ زره جداواله راځي په دې کې سلويخ کله رسول الله د نبوت نه مخکې ژوندو دریش کله به دغه نبوت مسله را لشي دیر لس کله مکه کې او لس کله مدینه منوره کې مکه کې د رسول الله ناشنا ژوند د تکلیف نډک د ملګرو تکلیف او د تکلیف دشمنانو سخت خبره او هجرتونه او مدینه منوره کې به سخت جهادونه او انقلابات او ټول عمرې په دې غمونو مسائل کې تیر کی د امت په غم کې د رسول الله د مشره بیبي خدیجه الکبرى هغه ورځ ورته ویل یا رسول الله د شو مطالبه لکه څنګه چې نبی واده شړې وکي او د قشان هغه زنانه نو خپل مابین کې یو ناشنا ژوند غوړه کوي د الله نبی له شکل دا خبره کړنه دوی ورته ویلې چې دا وزغه وخت نه لري دا د لذتونو وخت نه لري بلکې یو بل مسله ده چې د رب العالمین رضا د محمد رسول الله عادت هم دا و چې د خلکو دماغ د الله په طرف باندې اړول او د آخرت په طرف باندې به د دریش کله چې د کړه مکه کې د لس کله چې کړه مکه کې تیر کړه د هغه مشکلاتو شون او د قشانه لس کله په مدینه کې مخکې دینه چې د فتوحات راځي نو دلته د بدر غزاراله د احد فکراله د خندق فکراله احزاب صلح د حدیبیه مسله فکراله د خیبر فکراله په منځ کې سرایراله فتح د مکی د حنین په طرف باندې راوړل د تبوک په طرف باندې راوړل دم یو لوی مسله ودله چې مخه پرته و مگر سورې فتح کې الله رب العزت به دا خبره ذکر کړه چې الله رب العزت رسول الله له تسلی ورکړه چې مکه بدر کم ملګرو لم تسلی ورکړه چې امن وي د رسول الله د مرګرو عظمت الله ذکر کړي منافقان له سخت زجرونه ورکړه چې خلکو جهاد مپرې دی درې معذورین ذکر کړه چې غړون دي مریض دي او ګړ او د رسول الله د ملګرو منقبت او دا خبره ذکر کړه چې مجاهدین ولې په صلح د حدیبیه کې لاندې نه واته سره دینه چې 1400 مجاهدین دي وجدا چې د ضعفا مسلمانان دي هغه کې ګډوډيږي درې مشرکین حالت ذکر کړي چې د رسول الله د نوم رسول الله وران کی الله د خپل رسول تایید وکي او به د رسول الله د ملګرو باره کې د څه خبر وکړه چې دا ټول نیکان خرید الله ټول ما معاف کړی دي تورات او انجیل کې چې کوم مثالونه دي هغه ذکر شوی و یو ورځ د ملګرو ورې دا په ځکه باندې پروتو چې کله حیاتو او د څه بالغ لډړ والے وا قضایا شفا کېږي چې باغې کې د کجورو پانه وي رسول الله شکل له اوچت شنو په بدن مبارک باندې داغونه و ملګرو ورته ویل خاص کر عمر بن خطاب شه رسول الله مونږ به تر پر د شو فرش او زر برابر کو د الله نو دعاګانې وغواړل لکه قیصر او دروم او دغه بادشاہان لچې دي یو اطمینان غو نه ژوند خوشاله رسول الله ورته ابن الخطاب اې دا خطاب بچی ته اوسم به خبرو کې خبر خدای چې سړی الله څنګه راځيږي فرش ته او کزر دی او بالغ دی او متکی دی او نقشي دی او بنگلي دی دي شی چې انسان کله بنشي بیا مسله خرابېږي د رسول الله مقصد دا و چې د عمر شپ تربیته باغې طرف باندې کوو دینه به رغبت شه شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي زهد دا من ترک ما لا ينفعك في الاخره هغه شوینه فريده چې باغې دنیا کې به ګټه نه درکې د دنیا د رغبتې لپاره مخکې درس کې تقریبا سلوي مثال موږ تاسو ویلو چې دا خو ژوند نه دی ژوند خو اقا ژوند چې هغه همیشه ژوند او ابدي او د زهد لپاره شپږ اقسام ذکر کړی شي دا ټول مسله تفصیلی ذکر شو د دې وجه جابر شه ویلې قسم په الله چې عبد الله ابن عمر او دقشان عمر ابن الخطاب دا په ټول انسانانو کې بیرغبت انسانان و د دنیا سره مینه نه و ټول توجه آخرت لاړولې و چې کومه طریقه باندې وسمنګ الله رضا کو د عمر ابن الخطاب د سرمن تر بریتانو پوري دیو کو سم د سلکتی جوړ کړی و دا به دا ګمان کول کې ولکتی چې په علاقه باندې ورته شوی عبد الله بن عباس په اخر نونش انس بن مالک هم دقشان سترو کار پرې خو د جړل به خلکو ابوبکر هم هر وخت جړل نبی کریم علیه الصلاه والسلام شکل وفات شو بزر دی باندې شغله غسل او د کفن مسله برابر کې اول د خلیفہ مسله وا انصار ویله خلیفہ ټاکل بکار دی په من کې دي عوام شبه او معن شبه غراله ابو بکر لوي چې داخله دي شي وي سعد بن عباده ډیر ولي تقریر وکي وی ویلې الله باندې حمد ویلې پر رسول الله باندې درود ویلې وی رسول الله د الله تعالی مکه کې تیر کړو دي مهاجر کوم کو نشو کولای د زوف حالاتو مدینه منورې ته چراغ منګه ته عید وکي جګړې موکړي جهادونه موکړه نو امیر په من کې
عمر سے اسماعیل اراده لو شو خبر وکم ابو بکر شمالي وتقلرش ويغد الله حمدونه ولي رسول الله مبارک ذات باندې درود ویلي او به دا خبره ذکر کړل شي زموږ د شکر الله د مشتری لپاره پیدا کړی دي قران کې الله رب عزت موږ تاسو باندې مقدم کړی مهاجرین او انصار او موږ الله صادقین ویلي دي او به دا خبره وکړه سعد چې یا سعد تعالی زپ الله باندې قسم در کوم چې رسول الله د شي نو ویلي چې مشران به دي خلکو کې او وزیران به دی او بس موږ مشران شونو درمګری کس شي ویلي چې مشر دی مومن کې او تاسو کې عمر شه به دا کار نشي کېدلی دنیا کې موږ د بشي منځونه کړی دی او لازم موږ مشر دی بل مشر نشته او په دې وخت کې بشیر بن سعد سره بیعت وکړي سبا چې عام خلک شراتل بیعت د پر عمر شه ویل چې دوه خبره کوم یو دا ابل ورشه کوم خبره ما کړی دا چې رسول الله به وشره وفات شوند هغه کې خطایم دویم ابو بکر زموږ مشر د سره بیعتونه کې خلک ډیر ازدحام کړه سعد بن عباده په دې کې پروت مریض نه جوړو دومره رش راغی چې ملګرو ویلي سعد مو وجلو عمر شه ویل قتله الله دی وجني نه خوشتبي وسره وکړه د دین ورسته به د غسل مسله برابر کړه غسل ورته چا ورکی د خپل خاندان علي صاحب فضل قسم عباس صاحب شقران اسامه او دقشن اوس ابن خولي الخزرجي البدري د ملګری صحابيو په دې طریقه علي رضی الله عنه په کور کې ناسو د دروازه ټک ټک کړه د اوس صاحب علي صاحب کله بار وروته نو ایسه دغه صحابي بشړاش علي رضی الله عنه ورته ویلي ورته ویل شي علي دا رسول الله خو واجب ساسون دي کې موږ مسره برخلل لازم د انصار هم دي موږ ډېر خدمتونه کړې دي نو زه غواړم چې تاسو سره به غسل کې شریک شم ځکه محمد رسول الله سره د ملګرو ډېر انتهاء ته مينه و علي رضی الله عنه ورته سید راځه هغه مردانه نه وته نو شکل هغه ځل وراله وردانه نه نو په دې وخت کې دوی وسه څنګه غسل موږ دلور کو دلیل به دې باندې چې انسان به غسل لړ خلک نه اثرې بلکې کم چې کم محدود او د ضرورت مطابق خلګي دا صحابي په دې وجه باندې علي شپره کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر او شړلې بار ټینګې دونه کوټه کې خودلې د حیران شو په دې باندې چې وځ دل غسل ورکو جامې ته وباسو کنه رسول الله ډېر حیران کې انسانو وی ایسره کوټې دی او طرف نه دسي आवाज وشو چې خبردار در محمد صلی الله علیه وسلم غره جامې مو باسي ملائکه د आवाज وکي کوم انسان چې دا خبره کوي چې دا आवाज خزر کړي دا دروغجن دی غلطه خبره ده وفات ته د قرطبي صاحب خپل رائے ده چې هغه ژوند دی نه په اتفاق د ټولو علماو سره د محققینو هغه وفات شوی دی که ژوند دی د محمد رسول الله سره ملاقات کړي وي اې دې ملګرو کرامت صاحب شو د رسول الله ام اکرامو او مخکې موږ دا ویلو چې کرامت د اولیاء حق دی او شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي چې کرامت به دا مطلب نه چې سړی د الله حق راوالي او مال راکی الله خلکو له عزت او د ذلت او د بچو ور کول د مرګ کول فیصله وکي نو پلانې دیم کینا لیکن د مخکې د کرامت نه د ولی پیژندل پکار دی الله رب العزت دغه تشریح کړی دا وی الذين امنوا وكانوا يتقون اولیاء هغه انسانان دي چې عقیده د توحید دا او ژوند دي 40 غنټه د قران او سنت د قانون لاندې دي رسول الله فرمایي وی هغه انسانان چې کله انسان ورته وګوري سړی الله رايش چې دوه دوستان دی یو چې ته وګوري بل ته سړی راي دیږي د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړي خازن لیکلي همیشه د خپل شبد الله په ذکر آباد ساتي رب العالمین لزان نږدې کوي د فتنو د ځان وړاندې کیږي د نیکي کار لپاره مخامخ کیږي خوراک او ساکو عيش او اشتد د تمایل نه د الله په دین باندې څه خفقېږي لکه پړانګان چې غوسش عمل کوي پټو اته به کدا د دوی ملګرو کرامت ثابت شنوي ویلې چې تاسو دله غسل ورکوي لیکن جامو کی د کوټې د طرف نه ملائکه आवाज وکي ځکه یم راغلی و د سیدنا امامنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلق را لوي ویلې یا خلیفہ الرسول یا رسول الله خلیفہ رسول الله لملګری د غسل تنظیم برابرې نو د غسل ود څنګه ورکو په کومه طریقه جامې ته وباسو کنه ابو بکر سے بهترین انسان دغه دا خبره وکړه چې ماره محمد رسول الله نوري دلی چې کله نبی مرشي او هغه د عملګری غسل ورکړي نو په کار دا چې د جامې لري نشي دلیل به دی ډیر بهترین ملګری به دی چې ناس عباس صاحب د ناس ته او فضل د ناس ته او دقشن قسم د ناس ته شقران د ناس ته اسامه بناس ته اوس ابن خولین ناس ته علي صاحب ناس ته لیکن په دې مسله باندې دی ملګرو د دماغ د حدیث ولر رسیدل نه او سوا د ابو بکر صاحب نه اغل رسیدل او هغه د فتوا وکړه کله کله به مسله ملګری معلومه بل بنې معلومه دا به خبره نه کې چې لکه دا خبره اسما مولا نه دا کړو ما نه دا کړی دا سن منم نه دا که ته منې کني منې د محمد رسول الله خبره ده دل بغاړه سړی ور کوي د ابوبکر رضی الله عنه کرامت پکې دا ثابت شو غسل شکل ورکول دا هغه کوی نه ورته اوبره وړي رسول الله به شکل ژوند دی او دا هغه کوی اوبه به خوښ غنلې
علي رضی الله عنه باندې لاس واره په مبارک بدن باندې او فضل صاحب چې دا رسول الله د کاکا بچي او قسم او عباس شکران د رسول الله یو غلام دوی اړول راړول یو طرف بل طرف باندې اسامه صاحب او اوس ابن خولي الخزرجي البدري دې ملګر ور باندې وباړولې علي رضی الله عنه فرمایي چې کله د غسل نه فارغ شو قانون دار چې کله انسان بل انسان له غسل ورکې نو خام بخره د میت نه عاجز دي عوارض صادريږي وما چې محمد رسول الله مبارک بدن وکړو ازمار په الله باندې قسمي چې دومره مزیدار او دومره کې سو ویلې به ابي او امي یا رسول الله زما مور پلار سره قربان یا رسول الله چې کله مصطفی د مجلس کې ناسو دا بهترین مزیدار خوشبوئی بدن راتل امقه خوشبوئی بدن روانه ده کله به یو طرف باندې اړو کله بل طرف باندې وی چې کله دې مسلې نه فارغ شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې جامو کې او جامې ورته وچ کړي به درې ټوټې راوړلې کفن سنت طریقه هم ده اول به یو اوار کې درې کړته باغ باندې عطر وای به بل کپڑا ورکا به درې کړته عطر وای به بل کپڑا ورکا به درې کړته عطر وای به دې چپ طرف نه اول پیراوړو کی طرف ورستا هغه سره او داس سره وټړه خو چې کله د قبر لدا مړه کته کې به د غوټي خلاصي به دې کیفیت باندې موږ دا وکړو دلیل شو بده باندې چې انسان د مړي لباس راکو کې پټګي وای دا سنت طریقه نه ده سنت طریقه راو دا کوم چې مخکې ذکر شو کله عالم جمهور شنو څنګه پټګي ونه دا ضرورت مونږ دي نه قران او سنت کې دا مسله اسې دي خلکو خپل رسم او رواج دي کمیس اچول د مړي څنګه دی څنګه نه دي واشه علماء دا خبره ذکر کړې ده چې جائز به ځکه عبد الله ابن ابي بن سلول محمد رسول الله قمیص ور اغوسه لیکن دومره خبره ده چې سنت طریقه هغه وا چې د درې ټوټو کې توش نور کې خودو وې چې کله کې خودو لسس کسان براته جنازه په کوله یو خدای کوټه موړه اول به ځوانان رااله سپینګری دغه نور سبه زنانه او بعد دغه به ماشومان رااله په جنازه وکړه رسول الله ابوبکر لویلی و ابوبکر شکر زو وفات شو ما باندې تاسو جنازه کوي نه یو غنټه دو غنټه او سات مې پرې دی جبريل او دغه ملګری راځي هغه به ما باندې جنازه کوي جبريل عليه الصلاه والسلام سره ملګر رااله په جنازه وکړه ډیر وخت د پر رسول الله مسجد کوټه کې خودلې شوی حدیث دلیل به خبره باندې چې د مسلمانانو مرګ لا او جنازې لا ملائکه راځي شوره دې خبره نه چې کله انسان په جنابت کې لاړ شي جبريل سره د ملګرو راشي خو جبريل عليه الصلاه والسلام به په اړه باندې ودرېږي په جنازه کې برخه نه اخلي د دې وجه نه طریقه دار چې انسان د جنابت نو وروسته غسل وکړي که غسل نه او د سو کا او د سنې به ته مونږ پکار دی کنه دا خبره جایز ده چې سړی د شپې هم بستر وکړي په حالت د احتلام کې سبب ورګروتي سم ممانعت بني خو کدل چرته مرګ راغی به ګور جبريل ورته به برخه نه اخلي ډیر وخت پر هغه لپاره خو دو نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ولید د سجمې کې جنازه نه کوله چې میدان لري استلې به سیدنا و امامنا ابوبکر شه مقدم شوی او د ټول ملګری به سوري سوالړ وي نارینه او زنانه د قشانه مشرانو کشرانو ډیر وجه علماء ذکر کړی دی یو وجه دا ده یو دا چې رسول الله باندې متعدد جنازي وشي دویم ارسله مکلف دی په خبره باندې چې رسول الله باندې جنازه کې صلی الله علیه دریم قول علماء دا ذکر کړی وی وجه دا چې دی وخت کې لا خلیفہ نو مقرر خدا خبره کمزوري ده او څلورمه بهترینه وجه امام شیخ رحمت الله علیه فرمایي چې په ارچا باندې د سجمې باندې جنازه کېږي شوار محمد رسول الله نه زکه خصائص کبرا د جلد کتاب هغه د معجزات لیکل لري ان شاء الله د دې سیرت نور سبب د معجزات ذکر کوو چې دغه کوم کتابونه علماء لیکل لري په نور امت باندې د سجمې کې جنازه کېږي شوار رسول الله نه زکه د خصوصیت امتیازات لري چې هغه دوه وسبتونه کې بعضی داري به تور مثال د قرآن راغلی نور لنا د وحی کېږي نور لنا د ډېر ودونه جواز ته نور لنيشته او د قشن د باندې جنازه نه کېږي په سجمې سره په خلاف د نورو د بشفاعت کبرا کوي په خلاف د نور انسانانو شفاعت ورکه موږ دا ویلو اهل سنت والجماعت د دوله اقسام ټول منی شواره معتزله او ناغوي صرف سفارش درجات منی نور نه منی رسول الله فرمایي چې دنیا کې چې سفارش وکي الله بدله اجر ورکي آخرت کې رسول الله سفارش کوي انبیا به کوي شهدا به کوي علما به کوي قران به کوي روزه به کوي وبقيه ارحم الراحمين رب العالمين به فاتش واغبم چې انسانان د جهنم د من رابار کی رسول الله پر حساب کتاب لپاره ځان له سفارش کوي د جنت دروازې د خلاصون لپاره ځان له سفارش شي د یو سړي باره کې ډیر کول الله لیکلي د غیر لپاره ځان له سفارش شي د یو سړي باره کې باندې کیو بدی برابر رسول الله به سفارش وکړي چې الله معاف کا شفاعت قهري د الله په وړاندې بدمعشي کول بالوجاهت بالمحبت دا به نشته دا قران کې شرمن الله رد کې غنه مراد داري در محمد رسول الله امتیاز ذکر ابار نه کی دین ورسره اختلاف د خبره کې راغی چې وفات خو چرته وېسو
بعض ملګرو د ویلې چې دا بوړو بیت المقدس لا الته انبیاء علیهم السلام دفن شوی دي او بعض ملګرو دا خبره کو چې دا موږ مکی له وړو رسول الله به دا غیر توصیف کو او دریم جماعت د شي ویل چې دا په مدینه کې به درې اختلاف را درې قول رااله چا ویل چې دا بقی کې دفن کو او چا ویل بم د کوټه کې دفن کو او چا د حمزه خواله وړو رضی الله تعالی عنہ چې کوم په احد کې د رسول الله کاکا شهید دی اسد الله سید الشهدا حمزه رضی الله عنه چې هغه په شهادت باندې تقریبا د رسول الله سره دوه کاله وکیلاړي ابو بکر شیبی ویلي ویمار محمد رسول الله نو ورېدلې دي چې انسان او نبی کله په یوځای کې وفات شي نو امغه د دفن به پکار دی دا نه منګه مکی لوړو نه بیت المقدس لوړو نه بقیع لوړو او نه بل ځای لوړو ام دې ځکه د دفن پکار دین ورسره به بل اختلاف راغی قبر شکل من رسول الله له وهو نو دا به من دوره وهو شق او کله حد دیو ځان صلی الله علیه نو عباس به ویلي د لحد وهلو د لپاره ډېر قابل چې ابو طلحه صاحب دی او د شق او ډوري وهلو د لپاره چې نه خوني غبانه کنه لیکي چې کله د ازمکه کله کوي ابو عبیده ابن جراح د شام د مجاهدونو قومندان دوړ په مجلس کې نو هغه به کسان ولېږي عباس به دعا وکړه چې کله د اختلافات راشي به دعا پکار ده وی ویل الله چې کم انسان کم شي کم عمل رسول الله خو کې او د ملګر رب کې خیری اګه انسان مخه راوله نو تر څو پر چې ابو عبیده ابن جراح راتلو په دې وخت کې ابو طلحه صاحب را ورسېد چې دا د لحد والاو او رسول الله به ویل چې الله حد لنا لحد موږ د پاره دی او د عاشق د بل چا د پاره نو لحد ورته والو ځکه دعا نو رسول سره کې الله برابر کړه څو وخت به دا دفن شو عائشہ رضی الله عنها فرمایي ودا چې په کومه کوټه کې موږ په بل کوټه کې ناسو موږ دا معلومات نو چې څو به دا دفن کیږي وې د شپې اخري څه شوا د بیلچو اوازونه او کړنګار شروع شو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام قبر کې خود او د پاسه ملګرو باندې خبر نه راوړولې د ور باندې کې خو دا معلومات موږ نه اې دینه دا خبره معلومه شو چې د شپې یو سړی چې د دفن د مړي وکی څو منعت بنئ ولې سوال دا یو حدیث کې رسول الله دینه منع کړو نو څنګه بدل د دفن کوي یو جواب دا چې دا غسړی په کفن کې لږ زره نقصان راغلی او یا قبر کې ورانه او یا د دی وجنه چې باز ملګری به جنازه کې برخه نشي خاصه کچرته د درې مشکلات نه نو ان شاء الله کې چې د شپې دفن کړو څو منعت بنئ اې دینه ورسته رسول الله چې کله قبر کې خودو په کومه طریقه دوه طریقې یو دا چې به تور مثال دا اوس قبر دی اې دې قبلي طرف نه د امر سړی د شو روان کی او التب کې به وردننه کې لحد کی دویم دا چې د قبر د په دلته به مړې کیدی او د شمخ مخ نیغ به د شي نقل کی او به اعلان قبر کې کیدی دله ویل شو صاحب د دیم دالی کلی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کوم قبر استلو دی په سره کټ کې خودو دغه نور سره جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اند سره روان کی مخې لکه او د قبر کې د وردننه کی ال د وردننه کې نو شا وردننه کی علي سے ولاړو فضل قسم دی چې د رسول الله کاکا زمانو عباس صاحب دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله علي صاحب د حد وردننه کې نو د مخه قبله په طرف باندې ورواړه او سنت طریقه ده چې دا ټول مړي د قبله په طرف باندې ورواړه ولې شي څه شګه دا وغیرہ دا مرتبه برابر کړی دی ملاله چې په دیو بغل باندې مشي پروتي ایوازه به د مخ نه بلکې دا ټول بدن اړول د رسول الله خادم دي چې شکران هغه په خوا کې ناش د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو شړې و چې رسول الله سره په دنیا کې ان په ژوند کې ډېر استعمال ول هغه نو شکران دار واخصه او زلزلې د محمد رسول الله د مبارک بدن نه اواره کړه چا ورته ودا ولي ودا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ژوند کې ډېر استعمال ول نو کدا چیرته موږ پریدو بار نو به څوک استعمال کوم چیرته دی لګورو نو خامخ موږ زړه ور باندې درسي په کار دا چې دم دلته من کېدو دغه به وقول دی خو نو دا ذکر کړی چې دته بیرته بیره استری شوی ده او نور د پاسه ور باندې د کامي کخته ورکه خو دي سنت طریقه کامي کخته په خینه او لرګیم نه دانی د خاورونه د کامي کخته دی ورته راوړی وي یوه کې خدا به بل کې خدا به بل نو په دې وخت کې د محمد رسول الله یو ملګری مغیره رضی الله عنه او د رسول الله غارد خصوصي دی قوي انسانو او د انسانو چې کله به رسول الله سره روانو دا ټول بدن به پټ کړو سوار د وسرګونه زغره باندې کله چې صلح الحدیبیه کې بلکې دغه مخکې وفد راغلو صلح الحدیبیه کې د عروه ابن مسعود په واسطه باندې هغه رسول الله د مبارک ګیرله ګوتی ورولې وې د خوا کې ولاړو موټه وسره چې د الله شو ول وکته کله چې ګندري رسول الله د ګیرشه د الله استوي هغه ول دا څو دی ودار وراړو د رسول الله ورته ویلي وې د خواغه د رس کشن باندې مالک وشري دغه د طریقه و چې د غسانی بچا خاله ورغلی و نو نور ملګر چې پرشي وکړه دا ونه کړه غوله که تحفه ورکړه درې ورنه کړي
د قصو کې دا ټول وزوښنه هغه ټول یو وشره مال مدینه منورې راوړو رسول الله ورته چې دا مال د خپل دی خو لیکن ایمان د قبول لې نو مغیره سه ورته ویلې چې هغه وخت کې زه پوهه نه ومه الله شمال اسلام نصیب کې زوس پوه شم او د تبوک په غزا کې رسول الله او د صبح برابر ولې د خبره مبارک بدن باندې ویل اچولې د رسول الله سره دې مينه وا وی په دې وخت کې د سره یو غتمۍ وا چې کله علي سم نور د اخري تیږي ورګدي د خامه ککتی نو مغیره رضی الله د خپل غتمۍ د رسول الله د قبر کې ایسه ورغورځوله چې ورغورځوله نو علي سره ویل چې علي هغه سو یا مغیره وېزما غتمۍ نه قبر کې پریوته هغه شو پریوته ورکته شه وی مغیره رضی الله په دې وخت کې ورکته څومره وکړ انسان دی دومره وکړ انسان چې کله بس یو خار کې څلور دروازې وي او چا بل څلور دروازې بندې کړې مغیره سره په دې خار کې راګیرو دا په طریقه ته وته وی چې کله ورکته شه د غتمۍ بسې غتمۍ مقصد نه و د محمد رسول الله د مبارک په پورې سر د خپل لاسونه ومګل او ډېر انتهاجه ته وژړل مقصد پکې دا خبره و چې هغه انسان شمه چې په ټولو انسانانو کې د محمد رسول الله د بدن سره اخره بدن د لګیدل لري د په باندې ورته زره غوتی ولې چا سره ډېر مینه هغه به د حرکتونه کوي لکه عائشه ویلې رضی الله تعالی عنها چې زما برات رب العالمین برنه کړي زه د ابوبکر شبلوریم زه د رسول الله پیغله زنانه یم زما په نوبت کې وفات شوه دی دا سره زما په دغه کې زما سره لاړ یو شي دی زما په کوټه کې دفن شوه دی نو مغیره رضی الله سره د مینه محبت وک په دې طریقه باندې نور خوره پر اواړه ول قبر مبارک رسول الله جوړ شو چې قبر کله جوړ شو د ویش په اندازه باندې ډیرو چې قبر جوړ کړم نه دی او نه پیدا ګمبتونه وغیرہ دا شي نه و دا خو دربل بادشاہ په وخت کې جوړ شوی دی دا ناروا طریقه سره خلکو کړی دا الحکم التکاثر د دې آیات په تشریح کې د دې صورت په تشریح کې علماء به سخت کې لیکلي دي خلکو نه چې هغه دا ګمبتونه جوړي او قبرونه جوړي دا ناروا ده او حرام دی رسول الله علی بن ابي طالب دې باندې مقرر کړو سره د ډیرو ملګرو چې دا قبرونه به دي کیفیت باندې دا وران کوي قاسم بن محمد فرمایي چې د عائشه رضی الله عنها راو وی د رسول الله خبر خو ته مال وکوي چې کله کوټه ده نه کړم نو درې قبرونه و دلويش په اندازو یو د رسول الله او یو د ابوبکر صاحب او بل د عمر صاحب ډیر وخت رستا او د شي د خور د شګور باندې پرتی چې معلومه دلم سم نه به په دې ځکه دا کوټه کې ول رسول الله دفن کی بار نور دفن کو یو وجه علماء دا ذکر کړی دا وجه دا چې رسول الله د دې خور نه پیدا شوی دی ادم علیه السلام الله د ټول اسمه کې نه پیدا کی د کوم اسمه کې چې د انسان بدن پیدا شوی د ادم علیه السلام په بدن کې هغه حل شوی دا چې مړکیږي مخبل جلب ورسي ان شاء الله کله به تقسیم کوو چې د ادم علیه السلام د کې د الله سنه د په ټول دنیا کې څنګه تقسیم شوی دی عراق لکه زیره رسیدلې دی او خراسان لکه رسیدلې او نور زین الله ورس ان شاء الله د صحابو به کله په دغه خبره وکړو اې دوی وجنه باز علماء دا خبره ذکر کړي چې مدینه به احتر د بنسبت سره مکه له وجه دا چې رسول الله پیدا ايش اگر د اسمه کې نشوي دی خدا خبره کمزوري ده وجه دا چې د مکه په باره کې محمد رسول الله خپل فضایل ډیر ذکر کړی دي احب البلاد په ټولو کارونه کې ته مال ډیر محترمه دویم د دې وجنه په دې کوټه کې دفن کې رسول الله بدا ویلي اللهم یا الله زما دا قبر معبد ونه ګرځي چې داخله راځي او هغه کې به بندګانې کوي نو دا چې څومره مستوري غومره خده به د نبی کریم علیه السلام په قبر باندې د سوره بقره اول او اخر ویل شوی د لکه څنګه چې داخله کې وای د دې باره کې د رسول الله عمل نه دی او د اکثر صحابه هم نه دی صرف د قدنی کې روایت د عبد الله بن عمر خو لیکن علماء په هغه باندې جرح کړی دا چې هغه ډیر کمزور او ضعیف روایت دی تقریبا 12 طریقو باندې کمزور دی ذکر قبر اعظم خو چې رسول الله باندې راتلونه اما قیامت کې به پښتنه کېږي مقصد به کېدل لکه سوره احزاب کې الله فرمایي چې د عام خلکو باندې حجت ثابت شي د نوح علی السلام نه کېږي د بلنا رسول الله خو یو بادشاہ چې کړه د بادشاہ خو له ورجینو ارته د ډیر اکرامونه کېږي الله رب العزت د ډیر اکرامونه شروع کړو ځکه خو فاطمه له ویلی و چې لوري خپکیږه ما د نن ورځ نه را بده خو بس خپل نور د غمونو نه بچ مکه به ډیر مصیبتونه راغلو نو ټول خوشاله نه دي عائشہ رضی الله فرمایي ومه خوب ولیدو خو مې په دې طریقه باندې ولیدو چې ادریس پګمې دي او دا راغله اسما په کوټه کې ورکه شو پلار لمه دا خوب ویل هغه سونه وی د خوب کا تعبیر شکړې یوسف علیه السلام دغه معجزه و رسول الله په تعبیر باندې ډېر ښه پوهیدو ابو بکر صاحب محمد ابن سیرین شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي هغه انسان چې هغه قران او سنت سره ډېر تعلق لري او دروغ نه وایي حدیث کې مرجع لا تصل الا حبيبا او لبيبا به خراب خو دې کچرته وریدو بد نو رسول الله فرمایي چې په دې اړه باندې واوړه اعوذ بالله و درې کړ دې چې طرف لاړې توکا دا به خلکو له بیانوا ما او لهم البشر هدایت په تشریح محدثین مفسرین لیکي قیامت نږدې به خلکو په خلو باندې خلک اعتبارونه پرې دي الله رب عزت به خلکو له خوبونه به دماغ کې وراشي او د قشن یا بل څوک د مبارک خوبونه ګوري و ابو بکر لمه شکل د ویل شي ونه ویلي رضی الله تعالی عنہ
چې کله رسول الله دفن شو د دفن نورسه مال ویلې لوري ما وشت سوې فلاره وی هغه تا چې ادریس پګمې مولې دی وس پګمې بده کې دفن شو چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی او قدس پګمې نو ډیر حسینو کالشمس في كبد السماء وزوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم ترد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء حسن بن ثابت فرمای یا رسول الله لك انور د انور غوندي زما سترګو ستاونه د انسان نه درې بلې مور څنګه بچنه دراوړې د شي لکه چې بخپله جوړ کړی شي هر قسمه عیب نه پاکي او حقیقت چې رسول الله د ټولو شي نه ډیر حسینو یو به معلومه کړی چې دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې څنګه په قبر کې خدای شوی دی د اول ورځې نه تر قیامت پورې به هم د قشانی یو ورځ ملګرو ویل موږ باندې درود وای ملائکه مال درسي ملګرو ورته ویل یا رسول الله وی ته خو بخاور شوی نو څنګه تعالی دروړي د انبیو د اجساد چې دی به دا چرته ځمکه نه خوري شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د مؤذنین او شهدا او علما او قراء انبیو صحابه ای دوی د بدنونه ځمکه نه خوري ځکه دا د اکرام او شرافت مسله ده کوم انسانان چې د ایوب علی السلام بدن کې چنجي شي او پلان دا ټول غلطه خبره ده د سليمان علیه السلام په واقع کې هغه وینا امسا او خړل لیکن دغه کې بچي وي پندې کیفیت د خدای شي الله رب عزت بغیر رزق هم ورکي قران کې الله فرمایي خود د دنیا ځان له ژوند د برزخ ځان له ژوند دي د شي بنې چې هغه موږ د حالاتونو خبرېږي او موږ چې د درود وی رب العالمین د ملائکه په واسطه باندې ورسې داس موږ د رسول الله په مابین کې ناشنا واسطه ده ان شاء الله د سورې ممتحنه د ورسنی آیتونه شری محمد رسول الله دې باره کې به دا خبره جلال الله خام ذکر کوو چې یو څلوي ځای کې پر رسول الله باندې درود بیل پکار دی درود شپې دی لري ملائکه ورته ورسې کوم انسان چې دا خبره کې چې دا ژوند دی اوس هم ګرځي راګرځي لکه ډېر انسانانو ته شاقه ده غلطه خبره ده بعضی خلکو له دې خبرې لیکلې دي وی پنځل اسکرت رسول الله موږ په ژوند دنیا کې ژوندۍ حالت کې سره ملاقات شوه دي بعضو لا دې خبرې به کې لیکلې وی موږ چې کله د مدرسې جوړول زموږ د شنو رسول الله موږ لا شولې ده نعوذ بالله من ذلک تفتزانی سره فرمایي وزمل پر خپل کې لاړ راکړي ځکه دا ناشنا علوم الله را کړی دي نه دا وفات شوه دي علماء په دې باندې بابونه خودري د رسول الله په وفات باندې چې باب ثابت دی په بیان د دې کې چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات دي عائشہ به فرمایي چې کله وفات کېدو دا سر اسمه د زنه او د زړه په مابین کې او د بشر د قران کې الله په دې باندې تصریح کړي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات شوی دی خو جنازه مناسب ور باندې وسکیږي نه په خلاف د نور انسانانو باندې کچرته یو سړی ستاسو دوست او دا توشې کړو چې ما جنازه پلانې وي او تر ونه رسي بیا په قبر جنازه کول شي تقریبا په دې کې و احادیث دي رسول الله په جنازه کړی دا عبد الله ابن عمر په عاصم شپ کړی دا ورور د انس ابن مالک کړی دا ابو موسی اشعری کړی دا عبد الله ابن عباس کړی دا د ملګرو د جنازه تکرار کړی دی و احادیث پر عبارت کړي خاص کړه سکندري جنازه چې کیږي راکېږي دا نو دا په دې کې دفن د دین ورسره په ملګرو باندې نشه مصیبت راغی مصیبتونه خو زکه چې لوی امام الامام الاعظم محمد صلی الله علیه وسلم هغه دنیا نه رخصت شوی دی وه باغل راتلا ټول مسله هغه متوجي و د ټول نعمتونو داخله محروم شو انس ابن مالک چې رسول الله خادم دی لسکلن خادم د لسکلو په عمر سره د شل کلو په عمر باندې وفات شو ناشنا دعاګانې مرته کړې رسول الله ورته ویلي یلا د اولاد کې برکت وچو تقریبا یوصل اتنوي اولاد الله مال را کړی و زمره باغ کال کې دوه کړې میونی ولا په دې خپل عمر باندې دومره قیچم شو وفات شو او رسول الله شیم تم ساتم دلاس کله کې ما چرته محمد رسول الله هغه دغه خبر اورېدل نه چې دا کار دی ولی کړي ولی نه دی کړي هغه ملګرو له قسم کوي اسماء رب العالمین باندې قسمي رسول الله چې کله وفات شوی دی ارش په خوب کې ګورم دغه وجه دا چې څوک چې سره ډیره مینه ساتي نو هغه په هر حالت کې دلته خوب کې مرزي هم دسمي داغه تذکرہ کوي عبد الله بن عمر فرمایي وزماري په الله باندې قسم رسول الله بده بارک رجل صالح ویلي ډیر متبع او سنت سره وي چې ارش په زم خوب کې ګورم چې کله به محمد رسول الله تذکرہ کول نو ایسه رسول نه وکیلاړي فاطمه رضی الله عنها ویلي صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا مصیبتونه په موږ باندې رااله کدا چې د ورځ باندې راشي هغه بشپه وګرځي او اسمار پلار غما او جبريل موږ دا خبره ذکر کوي چې هغه ساکم دوه هغه د دنیا نه رخصت د قشن صفيبم ویلي د ام ایمن خو ابو بکر شه د قشن عمر شه براغ لاغي جړل نور ته ویل تاسو ولې جاړي رسول الله خو ډیر اوچت ځل الله بوتله جړه بده نه راځي شیخ اوچت ځل لاړو جړه مال بده راځي جبريل موږ اخر نور نه راځي یو نشه حالت پر ملګرو باندې راغی لیکن الله رب العزت د شی ناشنا سنت او عادت ته چې دین د اسلام حفاظت به تر قیامت پورې کوي او قسم خلق بل الله دې پیدا کی رسول الله اگر که دنیا لاړو لیکن بدی کې جبل استقامت د استقامت غر سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه
چې په عام حالت کې دغه د سترګو نه وکي روانې وي لیکن په دې ورځ باندې د غرغون دیو هغه ودرې دوی ویل من کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه په نور سره هغه بیبینی دغه اولادونه او دغه اخلاق تقریبا نن باج ملګرو سره ما د رسول الله د اخلاق مبارک خبره شروع کړنو که ژوند باقی چیرته شپږ کاله کې د رسول الله اخلاق اله ورسیږي چې زموږ اوسه په دیناشیس علم کې ملګرو سره طالبان سره زناسو د حسابیم کوله چې دومره خوینه په ورځ کې موږ یو چهارشنبه بل چهارشنبه حسابو صرف د رسول الله اخلاق چیرته اخلاصي کې ان شاء الله شپږ کاله بده باندې لګیږي خو لیکن مخکې دینه چې دغه په معجزاتو باندې شروع کوو چې امام سیوطي خصائص کبرات وجل د کتاب لیکلې الفرقان شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکلې دلائل نبوت کې امام بهقیر باندې لیکل کړي دي او دا معجزات کوم دي وسنګ نه دي او په دې کې د انسان د ایمان ترقی راځي لکه د انسان د ایمان ترقی هغه قران کې سوچ او مخلوقاتو کې سوچ او د الله نمونه یاد او قران کې تدبر او د الله نه دعاګانې د رسول الله تابعداري کې څه اخلاق او د رسول الله معجزې پیژندل دغه شخصیت پیژندل د اسلام د دین خو بیان پیژندل ته هر قسم کفر او شر نه جدای الله رب العزت وقت ورکول علماء سره ناس ته علم د قران او سنت او ادب نه کار اخصل اخلاص مؤمنانو سره مینا عمل نیک ول جهاد کوله دا هغه څنګه لري کېدل چې تا د الله لري کوي دعاګانې نیکان ملګری انتخابوله په دې باندې د انسان د ایمان ترقی راځي یو پکې د رسول الله معجزې پیژندل لیکن اول د ابوبکر صاحب او د عمر صاحب او د عثمان او د علي او د دې بازي ملګرو سیرت به ورسره د رسول الله معجزات خاندان بیبینی دغه اولادونه نوسینا او د قشن به دغه معجزات او به دغه په اخلاق باندې خبره کو رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله یقیني تابع لري نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.